أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین روانجے آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ دا اہل کتاب دا یہودیانو دا قباحت او دا غی دا بد خصلتونو ذکر وشو چیو پاوی کی دا بد خصلت داو چیاغی شمدیا کولا بخل کولو او دا شان دا اللہ پزاد بارکی گستاخی کولا چی اللہ فقیر دیو منگا غنیانیو ویا اللہ منتا محتاج دے. اس دلتا پا دیلومانی آیت کی تدوی دا یوبل قباحت او دا بد خصلت ذکر کی گی چاگا دا علم کی شمتیاد او علم پٹول دی. اللہ اس داغا وعدی ذکر گیا چکم وعدہ دا یہودیانو دا علماؤنا اغست شیوا چی پا تورات کتاب کی چکم احکامات ذکر دی بیان دی دا طول احکامات پا خلق تا واضح بیانولی شی پدی کی با اس یو حکم پٹولی نشی. دغشان پدی کتاب کی چکم داخری پیغمبر صفات نعت او تعریف ذکر دی کم علامی ذکر دی داغی و چکم دی پورا واضح بیان کولی شی. چکل دا آخری پیغمبر دنیا تراشی نو دین دام وعدہ اغستشو چی دی پا دی باندی ایمان روڑی او داغی دا نبوت اقرار بکئی. نو دی یہودیانو دا اللہ دا دغا وعدے ارو پاسداریو نکڑا او اغا وعدے چکم دی خپلشاتا اورزا ولا او داغی پا پتا باندی دا خلقونے چکم دی ایواز و بدی واغستلی خاص کر چکم دی دا بادشاہانونا چی دا پل مرضے مطابق پہ حکمون بیانول او دا اللہ احکامات پہ پٹول او دا اللہ پا کتاب تورا کے لفظی او معنوی تحریفی کولو نو اللہ او ددبید دغا خصلت چکم دی ذکر کئی او بے مزمت بیانی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. یاد کا اے زما حبیب اغا وقت چا اللہ پخوا وعدہ واغستلا دا اغی کسانا چی چاہتا کتاب ورکڑی شوی دی چی لتبیننہو چی خامخا دیبا واضح بیان کئی دا دی کتاب دا احکاماتو للناس خلقتا ولا تکتمونہو او دیبا دی کی سپٹائینا. او دا غشان دا آخری پیغمبر جی کم صفات پا کی بیان دی دا غیبا بیان کارا خلقتا کئی وَلَيْ فَنَبَذُوهُ پس بیچ کم دی دغا وعدہ اغرزولا وراء ظهورهم شاد دقبل شاہگانو نا وہ پاگے ارو عملو نکو داگے ارو پاسداریو نکڑا او داگے ارو خیالو نساتو او الٹے چکم دی دغا کتاب کی چکم احکاماتو تحریف باندی خلقوں نے چکم دی لوگوں دی پیسی او بدوا غستل اللہ واشترو بھی ثمنا قلیلا او وے غستل پاگے باندی لوگوں دی قیمت اگر کہ دنیا قیمت دیر زیاد شی دانا چی اخوی لگ قیمت آغستا لگ قیمت دلتا دا آخرت مقابلہ کی دے
کہ دنیا کو ټول چاته ملوشي خدا د آخرت مقابله کې ډیر کم قیمت دی، ډیر کم بدله ده. نو ځکه الله وی چې دی واغستلا په دې احکاماتو پټولو باندې، باغی کې تحریف کولو باندې، ثمنا قلیلا قیمت ډیر کم. والله فبئس ما یشترون. دا يهوديان څومره نادان دي، څومره بې وقوفه دي چې داسې بدلې واغستله چې هغه ډېره بده بدله ده. الف فبئس پس څه بد دی هغه څیز ما یشترون چې دوی هغوی بدله کې واغستو او د الله حکم یې شاته وغورځو او د هغې پوره واضح بیان یې ونه کړو. ورپسې بیا د دې یهودیانو د یو بل خراب خصلت او قباحت ذکر کیږي. دی یهودیانو چې کله د الله پیغمبر ته د دوی د کتاب د احکاماتو باره کې تپوس وکړو، دوی به چې کوم دي د ځان نه د هغه احکاماتو بیان وکړو او دا به خیال کولو چې دی پیغمبر ته موږ کومه دا خبره بیان کړه، کوم یو خبره یا کوم حکم موږ بیانو او د الله پیغمبر چې کوم دی هغه حکم چې کوم دی هغه کوم بیان شي ورته نو په هغې باندې د الله پیغمبر مطمئن شي. نو دی وی چې را مونږ دی پیغمبر له دوکه ورکړه، چالاکي م ورسره وکړه، دیم څنګه دوکه کو او دی مونږ مطمئن کو او په هغې باندې بیا به خوشحالېدل چې را مونږ دا ډېر ښه کار وکړو او بیا به چې کوم دی دا امید لرو چې خلک چې کوم دی زمونږ تعریف وکړي چې را مونږ څومره چالاکي وکړه او په څومره چالاکۍ سره مونږ پیغمبر له دوکه ورکړه یا مونږ مؤمنانو دوکه ورکړه. نو الله د دې دغه خصلت ذکر کوي چې لا تحسبن الذين يفرحون. تو ګمان مه کوه په هغه خلکو باندې چې خوشحالي کوي او خوشحالي مناوي بما اتو هغه چې کوم دی راتلو کې چې کوم کار دوی بد وکړي او هغه بد چې کوم دی دوی په هغې باندې خوشحالي کوي چې موږ خو دا بد کار وکړو او مؤمنانو له پیغمبر له دوکه ورکړه او چالاکي م وکړه او زمونږ دا چالاکي چا اړو ونیوله او په موږ باندې اړو څوک پوه نه شو. نو الله یې ویحبونه او بیا دوی دا هم خوښوي چې ان یحمدو چې زمونږ د خلک تعریف وکړي د دې د دوکې او د دې فریب او د چالاکۍ. الله ان یحمدو چې دا امید د خلکو نه لري چې زمونږ د خلک تعریف او صفتونه بیان کړي بما لم يفعلوا په هغه چې کوم کار چې دوی نه کړي په هغې هم دوی وایي چې یاره موږ ته د تعریف میلاو شي او زموږ د خلک چې کوم دي صفتونه بیان. او یو کې دا هم راځي چې دا آیت مبارک د منافقانو باره کې دی چې د الله پیغمبر به کله غزوې لګدو اعلان به وکړو د غزوې جهاد ته به تو دا منافقان به کورونو کې پټ شو او د الله پیغمبر چې به کله لاړ نو دوی به خوشحالېدل چې موږ خو د پیغمبر نه ځان پټ کړ لاړو ورسره او بیا به منصوبې جوړولې پړه کې به د هغې دپاره چې پیغمبر کله راشي موږ ته دا خبرې کوو او دا حزنونه بیانو او هغه به په دې خپل د دروغو قسمونو باندې مطمئن کوو. د الله پیغمبر به واپس راغی د جهاد نه دوی به رالو د دروغو قسمونه به وخوړل چې دا زموږ مجبورۍ وي دا زموږ عذر او د الله پیغمبر په دغه خبرو باندې مطمئن کولو او بیا به دا امید لرو چې په دې زمونږ د الله پیغمبر او مسلمان تعریف هم وکړي چې واقعي دا ډېر ښه خلک دا عذر ډېر زیات صحیح دی او دغه شان تمنا به لرله که تعریف کولو هم. نو الله دغه منافقانو هم مذمت کوي چې داسې خلک چې هغوی خوشحالېږي په هغه چې کوم کار وکړي دا ناکاره کار وکړي او بیا خوښوي دا چې زموږ د تعریف وشي په هغه کار چې کوم نه کړي وایي جهاد له نه دي تللي او بیا هم دا امید لري چې خلک زموږ تعریف وکړي چې دوی جهاد ته لاړل دا ډېر ښه کار وکړو دا چې کوم دی ډېر صحیح خبره ده صحیح کار دی. نو الله فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. اوس علماء دلته دا بیانوي چې اگر چې دا آیت مبارک د یهودیانو د منافقانو باره کې دی خو لیکن حکم عام دی. اوس هم که یو سړی چې هغه یو کار وکړي او بیا دې د خلکو نه دا تمنا لري
چې زما د خلک تعریفونو کی مال خلک شاباسي راکی او خپل چالاکي سره خلک ځان ته مایل کوي نو دا غي بارک هم دا مزمت ته چې وسري یو کار وکي خکار وکړو نو حدیث مبارک کې داشتا چې وسري نه کار وکړي دې باغی خوشاله شي او چې برایو کی نو باغی دې افسوس کی او حسرت ته وکي خو لیکن دا ته مدینه کوي چې رما دا کم خکار وکړو نو خلق دې زما تعریفونه وکي او دا امید دې خلکو نه ولري چې زما دې خلق صفاتونه بیان کی چې دا خو ډېر خسړې دې او دا ډېر لاګي دې یو حدیث مبارک یو ډېر مزمت راغلي دي بار بار بیان شوی دي چې دا خلکو له بیا پر د قیامت ډېر سخت عذاب ورکول شي چې څوک یو خکار وکي او بیا دا غي د خلکو نه تعریفونه او شاباسي غواړي دا غي هغه ټول عمل ابس او ضایع شي ورته د جهنم اور ته ورغول شي ملای فلا تحسبنهم اے زما حبیبا دا سي خلق مبارک ګمان مکوا بمفازه من العذاب چې دوی به د عذاب نخلاصي دنیا کې مولا رسوایی دا دنیا کې مولا ذلت ده دنیا کې مولا عذاب ندي او بیا ولا آخرت کې الله عذاب مقرر کړی دي چې ولهم عذاب الیم شدوی د پاره عذاب درناک نو د آخرت درناک عذاب ولا دي او د دنیا عذابونه ولشتا وی د الله د عذابنا په اس طریقې سره تا خلاصول نشي او ځکه چې ولله ملک السماوات والارض الله اغزاد چې داغه بادشاہي دا داغه حکومت سلطنت دی په اسمانونو او زمکه کې او دا ذات الله اغزاد چې والله على كل شيء قدير الله اغزاد چې په هر څه باندې قادر دی نو گویا دا خلق دا ګمان کوي چر مون خونن چې کمنی مؤمنانو دوکا ورکړه د الله پیغمبر لک دوکا ورکړه الټه دا غدا نه تعریفونه او دا خپل ځان د صفات تمام لریا او الله اذا خلق دا تمنا نه لري دی بد الله د عذاب نه اس کل اخلاق شي ځکه الله بادشاہ د اسمانونو زمکه دی په هر څه باندې قادر ذات دی داغه د عذاب نه بیا سوګځان خلاصول نشي واذ اخذ الله یاد کې زما حبیبا اغه وخت چې واغستل الله تعالی میثاق یو وعده فخا الذين دغه کساننا اوتوا الكتاب چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی اهلی کتاب يهوديان او نصارا کوم وعده ده لتبيننه للناس وعده داوا چې دی بخامخ تاسو بخامخ بیانوي د دې کتاب آسمانی کتابونو احکامات خلق ته واضح بیان وکوي د اخري پیغمبر صفات په خلق ته بیانوي ولا تکتمونه او پدې کې به یو حکم یو خبره هغه په پټاوي نه والله دا وعده موږ د يهوديانو د علماو نه اغسته وا خو هغه سوکل فنبذوه پس هغه دغه وعده وګرځولا وراء ظهورهم شاد د خپل شاګانو نه مطلب دا دي چې هغه احکامات پټ کړل داغي په نور خبري بیان کړي لفظي معنوي تحریف پکې وګو د الله چې کوم د الله اخري پیغمبر چې کوم صفات دي باغې کې تبدیلی وکړو تحریف وکړو او چې کله دوی دا وعده ما تکړه د څه مقصد د پاره د دنیا لالچ د پاره واشترو به ثمنا قليلا او پدی باندې واغستلا قیمت او عوض بدل لگا د الله احکامات شاته ورزول او داغي پدې باندې د خپل مرده حکمونه خلقو ته بیان کړل او پاغي باندې خلقونه د دنیا عوض او بدل لګي واغستلا نو الله يفبئسا فسبت ما اغسیز یشترون چې دوی خرج کو یا دوی واغست د الله احکامات بدل کې چې کوم دوی د دنیا کم سیس واغست دا ډېر بد دي د دې د پاره لا تحسبن الذين ګمان مکوا د هغه خلکو بارکه خیال مکوا د هغه خلکو بارکه یفرحون چاوی خوشاليږي بما آتو هغه چې کوم دوی هغه چې کوم دوی راتل کوي وې کم کار چې دوی وکیا د چالاکه د دوکې د فریب نو دی پاغي خوشاليږي چې مونږ د چالاکه د دوکې فریب کار وکړو ويحبون او بیا دا خخیا ان يحمدوا چې د دوی تعریف وکړي شي د دوی خلق صفاتونه بیان کړي بما لم باغ کار لم يفعلوا چې دوی نه کړي
गोया कस्मी लडानल और ब्याम दी वो खलक जंग तारीफ की और जम तकम खलक दी शाबाशी राखी वल्लाहि फला तहसबन्नहुम बस तो गुमान मकवद दी खलको बारके बिमफादत मिन अलअज़ाब चिदी बखलाशिद अल्लाह द अज़ाबना वलहुम अज़ाबुन अलीम और तदवी द पारा अज़ाब दरनाक वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द खास द अल्लाह द पारा सल्तनत हुकूमत बादशाही द आसमानों और अज़मकिदा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह पर हर चीज़ बांधी कादिर ज़ात थे। वइज़ याद का अग वक़्त ए ज़मा हबीबा अख़ज़ल्लाहु चिवागस्तला अल्लाह ताला मीसा का यो वादा अल्लज़ीना दागा कसानुना ऊतुल किताबा ची अगीद किताब वर्कलिशु तौरात इंजील लतुबय्यिनुन्नहु अगा वादा दावा ची दी बखामखा बयानी लिल्नासी खल्कुता तदी किताबुन अहकामात अल्लाह द आखिरी पैगंबर सिफात वला तक्तुमुनहु और दाब पटैना खुदी यहूदियान सूकुल आलिमान फनबजूहु फजबी उगरज़ो वलदा वादा वरा ज़ुहूरिहिम शाद दखल शागान वो पागी बांधी अरो अमलों को उल्टा पागी की तहरीफ़ों को दजान ने चिकंदी अहकामात बयान कर वश्तरो बिही समनन कलीला और ये वागस्तला पागी बांधी कीमत लग दागा तहरीफ वजबानी खल्क़ों ने नजरानी और तहाइफ वागस्त फ़बिअस मा यश्तरून बस बद अगसिस यश्तरून चिदा यहूदियान आलिमान अगस्तो ला तहसबन्नल्लज़ीना तो गुमान मकवदा के खल्क़ बारके यफ़रहूना ची अबी खुशहाली की बिमा आतो पागा चिकम पागी पागा कार चिकम पागी भी रातल करी दी वो कम कार चिकड़ी दी द चालाके और द दोकी और द फरेब तो पागी भी खुशहाली की व युहिब्बूना और दा हुआरी और दा ख्वाही अन युहमदू ची दबी तारीफ उकरीशी और दबी लशाबासी वर्करीशी बिमा पागा कार लम यफ़अलू ची द्वी नहीं करे फला तहसबन्नहुम बस गुमान मकवद दी खल्को बारके बिमफादत मिन अलअज़ाब द अज़ाब न द बच के दो भी द अज़ाब न बच के दो वाला नदी वलहुम अज़ाबुन अलीम और तदवी द पारा अज़ाब दरनाक वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द खास द अल्लाह द पारा हुकूमत और सल्तनत और बादशाही द आसमानों और अज़मकिदा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह पर हर चीज़ बांधी कादिर ज़ात थे।